السلام علیکم ورحمت الله. له اوږدې مودې راهیسې دعاګانې کوې خو نه قبلېږي. ستړی یې، ستومانه یې، هر مشکل سره چې مخ کېږې الله پاک ته دعا کوې او داسې احساس کوې چې شا په شا دعاګانې کوې خو بیا هم نه قبلېږي. دا پوښتنه ډېرو خلکو سره شته دی چې ولې مې دعا نه قبلېږي؟ پوهېږې ولې؟ ځکه چې په صحیح طریقه باندې دعا نه کوي. په دې لړۍ کې مې درته د دعا په اړه ډېر مهم معلومات راټول کړي دي. راځه دا لړۍ راسره تر پایه وګوره. شرط یې همدا دی چې دا لړۍ به راسره تر پایه ګورې. څو برخې دي، هره برخه به یې ګورې. په دې کې ما ډېرې داسې طریقې درته راټولې کړي دي چې څنګه کوای شو په صحیح طریقه باندې دعا وکړو. داسې دعا چې کله لاس الله پاک ته پورته کوو انشاءالله قبولیږي. او که نه قبولیږي علت یې څه دی؟ پخوا وخت کې پیغمبرانو چې به الله پاک ته دعا وکړه سملاسي به قبول شو. نیکو صالحو بندګانو چې به الله پاک ته دعا وکړه سملاسي به قبلېده. خو زما او ستا دعا ولې نه قبلېږي؟ په همدې لړۍ کې درته دغه ټول لاملونه، صحیح طریقې، څنګه دعا وکړو، په څه وخت کې وکړو، د دعا دپاره څه آداب او شرایط دي او کومې دعاوې قبلېږي، کومې نه قبلېږي، کومه صحیح دعا ده، کومه ناسمه دعا ده او د دعا په اړه ډېرې جالبې کیسې هم درته لرمه. داسې کیسې چې کله یې ته واورې ایمان دې ورسره پیاوړی شي او بیا چې کله دعا کوي په اطمینان یې کوي او په دې ډاډه یې چې دعا به دې قبلېږي انشاءالله. راځه دا لړۍ راسره تر پایه وګوره او مهمه خبره دا ده ډېر داسې زما او ستا ورونه او خویندې شته دی چې مشکلات لري په ژوند کې، ډېر ستړي ستومانه دي. نو دا ویډیو هغوی سره هم شریک کړه یا یې ورته ولېږه. ډېر چې در باندې ګران یې هغه کسانو ته یې په مسیج ولېږه، په وټساپ یې ور ولېږه یا یې لینک ټولو سره شریک کړه په خپلو ټولنیزو شبکو یا فیسبوک، انسټاګرام او نورو کې. یا لنډې برخې له دې ویډیو واخله په ټیک ټاک کې نشر کړه. ټول به ټیک ټاک لرئ. دا لړۍ له خپلو دوستانو سره شریکه کړئ. زه ډاډه یم دا کوم معلومات چې ما راټول کړي په دې لړۍ کې شپه او ورځې مې لیکلي دي، زحمت مې ایستلی، د ډېرو علماو بیانونه مې اورېدلي دي، خپله مې مطالعه کړې، کتابونه مې لوستي دي، فکر مې کړی دی چې زه تاسو ته کوم داسې معلومات راټول کړمه چې د هغې سره تاسې وکوای شئ په صحیح طریقه باندې دعا وکړئ او تاسې ته ګټه وکړي انشاءالله. لومړی دا معلومات زما دپاره ګټور دي، بیا ډاډه یم چې تاسو ټولو دپاره انشاءالله ګټور دي. ځینې انسانان کلونه دعا کوي نه قبلېږي، بیا ګیله کوي وایي دعا مې نه قبلېږي. خو راځه دا زده کړه که نه چې څنګه دې دعا قبوله شي او دعا څه شرایط لري، صحیح طریقه یې څنګه ده. ناسمه دعا کوي ځکه نه قبلېږي یا د دعا په اصولو، په آدابو او په جوهر باندې نه پوهېږي چې دعا څه ده او څنګه باید وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دعا په خپله عبادت دی. الله پاک څه فرمایلي؟ وقال ربکم ادعوني استجب لکم. تاسې دعا وکړئ زه یې درته قبلوم. ښه څنګه دعا؟ په دې لړۍ کې پرې غږېږو. ملګرتیا مې وکړئ، تر پایه د دې لړۍ ټولې برخې وګورئ. که یوه برخه یې ګورئ بله یې نه ګورئ ډېر دا تسلسل لري، دا سره پییلې دي. که یوه برخه یې ګورئ بله یې نه ګورئ ګټه درته نه کوي. وخت ورته وټاکئ. که چېرته په سفر ځئ، موټر کې سفر کوئ یا بس کې یا نورو کې، نو دا لړۍ درسره ډاونلوډ کړئ او په غوږونو کې هیډفون واچوئ. په ښه طبیعت باندې، په ارامه باندې دا لړۍ مکمله وګورئ. داسې چې یوه برخه هم باید درنه پاتې نه شي. که لومړۍ برخه دې وکته دویمه حتمي ده. داسې نه چې درېیمې ته لاړ شي او اوله برخه نه ګورې. نه، دا تسلسل لري، اول نه به راځي تر پایه به یې ګورې انشاءالله. موضوع ډېره نه اوږدوم، راځمه د دعا لړۍ پیلوو. ځینې انسانان خجالتي احساس کوي چې کله دعا کوي. داسې احساس کوي چې ما ډېر ګناهونه کړي دي، دعا مې نه قبلېږي. نه، دا غلطه خبره ده. په دې لړۍ کې په همدې هم درته غږېږمه. دعا د عبادت مغز دی. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هغه کسان چې تکبر کوي، استکبار کوي، بې پروا کېږي، ځان لوی ګڼي، ځان بې پروا ګڼي چې دعا هېڅ ګټه نه کوي،
سیدخلون جهنم داخلین. الله پاک وایي چې زه به دوی دوزخ ته داخلوم. الله پاک غوسه کېږي چې کله دعا نه کوي. دغه استکبار چې څوک له عبادته کوي، حدیث کې راغلل چې دعا پخپله عبادت دی. الله پاک دلته عبادت کلمه راجع کړه دعا ته. اول کې دعا وویل، بیا وایي چې ان الذین یستکبرون عن عبادتي. هغه کسان چې زما له عبادته یعنی دعا نه مخ اړوي، سیدخلون جهنم داخلین، بې پروا کېږي، د دنیا په لهو لعب کې اخته دي، الله پاک ته نه ورځي، رجوع ورته نه کوي. الله پاک وایي چې زه به دوی دوزخ ته داخلوم په سخت داخلولو سره. نو دا لړۍ راسره تعقیب کا. بله برخه کې په مهمو موضوعاتو درته غږېږم. دا برخه هم دومره وه. تر بیا مو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.